په زندګۍ کې اصلي بدلون هغه وخت راځي کله چې تاسو د هغه څه لپاره پریکټیکلی کار وکئ، یعنی د هغه څه لپاره عملی کار وکئ کوم څه چې تاسو غواړئ، یعنی کوم څه چې ستاسو ډریم وي. مطلب د خبرې دا دی چې کله تاسو پریکټیکلی کار ونه کوئ نو تش په سوچونو باندې تاسو خپله زندګي نشئ بدلولی. او تاسو دا هم په یاد ساتئ چې د هرې غټې کامیابۍ شروعات د یو ورکوټي سټارټ نه کیږي. مطلب چې کله هم تاسو شروعات کوئ نو ستاسو د کامیابۍ شروعات به څه نه څه کمزوری وي، خو په مزه دغه شروعات به په یو غټه کامیابۍ کې بدل شي. ستاسو سوچ چې دا ستاسو طاقت دی او ستاسو جذبه چې دا ستاسو پہچان دی. 2015 ستاسو د یو نوي امید کال کېدلی شي، یعنی په دغه کال کې تاسو ته ستاسو د مهنت ثمره ملاوېدلی شي. شپه ورځ مهنت کول داسې غلط کار نه دی، بلکې دا ستاسو د زندګۍ د بدلولو یو غټه ذریعه ده. او تاسو دا هم په یاد وساتئ چې یو انسان هم د پیدایش نه مالدار نه وي، یو انسان هم د پیدایش نه یو کامیاب انسان نه وي. که چېرته تاسو د یو کامیاب انسان زندگی وګورئ نو د هغه د زندګۍ شاته و بلا شی مهنت او سټرګل وي. دغه رنګې تاسو هم خپل قسمت بدلولی شئ که چېرته تاسو خپل سوچ بدل کړئ او خپل مهنت جاری وساتئ. تاسو سره هر ورځ او هر ټایم ستاسو د زندګۍ د بدلولو یو نوی موقع وي، او دغه رنګې که چا مهنت وکړو او خپل ټایم یې صحیح استعمال کو نو راروان وخت په د هغه په سکون وي. او تاسو دا سوچ بالکل مه کوئ چې یا په مونږ باندې ټایم تیر دی او یا دغه لاره چې دا مشکله ده. چرچا حوصلې او ارادې مضبوطی وي هغه به خپل منزل ته ضرور رسی. تاسو کې هغه طاقت دی کوم طاقت چې تیاره په رڼا کې بدلولی شي. بس تاسو ته صرف دا پکار دی چې خپل خوبونه په حقیقت کې د بدلولو اراده وکئ. تاسو دې ته مه ګورئ چې 2015 صرف یو نمبر یعنی صرف یو هندسه ده. 2015 د یو نوي شروعات او د یو نوي کهانۍ کال دی. بس د نن نه تاسو په خپل ځان باندې کار وکئ او خپل مهنت جاری وساتئ. خپل خوبونه په حقیقت کې د بدلولو اراده وکئ او خلکو ته دا ثابته کړئ چې تاسو هم د کامیابۍ یو ستوری جوړېدلی شئ. او دغه رنګ کامیابی هغه کسانو ته ملاوېدلی شي څوک چې په خپل زندګۍ کې هار نه مني. اوس راځو مونږ خپل مین پوینټ ته. که چېرته تاسو هم خپله زندګي بدلول غواړئ او خپل فاینانشلی حالات امپروف کول غواړئ نو زه به تاسو ته 4 داسې پلیټفارمز وښیم. که چېرته تاسو هم په دې باندې کار وکئ نو راتلونکی به ستاسو هم ډېر روښانه وي. او دا هغه پلیټفارمز دي چې نن سبا په ټوله دنیا کې په دې باندې کار کیږي او د دې په وجه باندې د ډیرو خلکو قسمتونه بدل شوي دي. او دغه پلیټفارمز د دنیا په هر ګوټ کې کار کوي، که چېرته تاسو په افغانستان کې او که په پاکستان کې. نو اولنی پلیټفارم دی مونږ سره امازون. په دغه پلیټفارم باندې تاسو اخیستل او خرڅول کولی شئ. تاسو په دې باندې خپل پروډکټ هم خرڅولی شئ لکه PL او یا که چېرته تاسو FBA یعنی فولفیلمنٹ بای امازون نو د دې په ترو هم تاسو خپل بزنس کولی شئ. په امازون باندې هولسیل، پرایویټ لیبل او ریټیل اربیټراج د دې په ترو باندې تاسو ښه پروفیټ جنریټ کولی شئ. په شروعات کې به تاسو صرف لږ ریسرچ کوئ، مطلب چې کوم یو پروډکټ په ډیمانډ کې دی، کمپیټیشن څومره دی او مارکیټینګ څنګه کول دي. خو که چېرته تاسو په صحیح سټریټجي باندې کار وکئ نو امازون ستاسو لپاره د پیسو د ګټلو یو ښه ذریعه جوړېدلی شي. دویم دی مونږ سره والمارټ. والمارټ هم د امازون په شانتې یو غټ ای کامرس پلیټفارم دی. که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ اخیستل او خرڅول وکړو نو بیا والمارټ ستاسو لپاره یو ښه اپشن دی، خاص کر په USA مارکیټ کې. دلته هم تاسو د پروډکټ په کوالټي، کسټمر سروس او په مارکیټینګ باندې فوکس کوئ. نن سبا د والمارټ ډیمانډ ډیر زیات دی. که چېرته تاسو په دې باندې په صحیح طریقې سره کار وکئ نو د والمارټ نه تاسو یو زبردست پروفیټ جنریټ کولی شئ. دغه رنګ دریم نمبر دی مونږ سره ټیک ټاک شاپ. ټیک ټاک شاپ اوس صرف د سکرولینګ دپاره نه دی، مطلب چې تاسو پې صرف ریلز ګورئ، بلکې ټیک ټاک شاپ هم اوس د ای کامرس دپاره یو غټ پلیټفارم دی. په ټیک ټاک شاپ باندې تاسو د ټیک ټاک په ترو باندې ډایرکټلی خپل پروډکټ خرڅولی شئ. مطلب چې څومره ستاسو آډینس وي، څومره ستاسو فالورز وي، نو هغومره چانس زیات دی چې ستاسو پروډکټ زیات خرڅ شي. چې څومره تاسو د خپل پروډکټ ویډیو اپلوډ کوئ نو هغومره چانس دی چې ستاسو ویډیو وایرل شي او ستاسو پروډکټ زیات نه زیات سیل شي. که چېرته تاسو کریټیو یې، مطلب تاسو ریګولر کنټینټ اپلوډ کوئ نو ټیک ټاک شاپ ستاسو دپاره یو نوی سورس اف انکم جوړېدلی شي.
په 4 نمبر دی موږ سره یوټیوب اټومیشن. یوټیوب اټومیشن یو داسې طریقه ده چې تاسو بغیر د فیس نه او بغیر د خپل وایس نه خپل چینل مونیټایز کولی شئ او د دې نه تاسو بلاشئ پیسې ګټلی شئ. اوس اے آی چې را هر څه ډیر زیات اسانه کړي دي، مطلب بالکل یو ایزی طریقه ده. تاسو به اول د ځان لپاره یو داسې نیش انتخاب کړئ، یو داسې کیټیګري به انتخاب کړئ چې تاسو په هغې کې انټرسټ یې. دغه رنګ بیا که چېرته تاسو د خپل چینل لپاره سکرپټ لیکئ نو هغه هم بالکل ایزی دی. تاسو د چیټ جی پی ټي باندې خپل سکرپټ لیکلی شئ. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دغه سکرپټ تاسو په خپل وایس یعنی په خپل اواز کې نه ریکارډ کوئ نو د هغې لپاره بیا بلاشئ فری ویب سایټس دي لکه 11 لیب او دغه رنګې نور. په دې کې تاسو ټیکس وایس ته کنورټ کولی شئ. بیا به دغه وایس تاسو په کیپ کټ یا په کاین ماسټر باندې ایډیټ کړئ او یو ښکلې ویډیو به ترې جوړه کړئ. په دې طریقې سره تاسو د خپل یوټیوب اټومیشن لپاره ویډیو کریټ کولی شئ. که چېرته تاسو په دې باندې کنسسټنسي سره کار وکړئ نو ستاسو قسمت بدلیدلی شي. نو دا هغه 4 پلیټفارمز دي که چېرته تاسو په دې باندې محنت وکړئ نو په راروان وخت کې ستاسو زندگی بدلیدلی شي. نو دغه رنګې 2015 ستاسو دپاره یو نوی کال او یو نوی شروعات کیدلی شي که چېرته تاسو خپل ارادې او خپل محنت جاری وساتئ. دا سوچ تاسو کله هم مه کوئ چې دغه کار مشکل دی یا دا شروعات چې دي زموږ کمزوري دي، ځکه چې د هرې غټې کامیابۍ شروعات چې وي هغه کمزوری وي. ستاسو کنسسټنسي، ډیډیکیشن او مایند سیټ تاسو مخکې وړلی شي. نو راځئ ځان سره دغه رنګ یو کلک عزم وکړئ چې د نن نه به موږ خپل پلان جوړو او د خپل زندګۍ لپاره به ایکشن یعنی سټیپ اخلو او دغه رنګ خپل خوبونه به په حقیقت کې بدلو. او په دې سفر کې زه همیشه تاسو سره یم. موږ به په یو ځای باندې 2015 د خپلې کامیابۍ یو زبردست او کامیاب کال جوړو.